وروسته له هغه چې د هیواد په یو شمېر هغه ولایتونو کې چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پراته دي د طالب ځواکونو لخوا د پاکستاني پوځیانو اغزن تار غځولو مخنیوی او ان جګړه هم وشوه. طالب نظامي مشرانو یو شمېر اقدامات وکړل چې د خلکو زړونه یې خوښ کړل. اوس تازه د هیواد لوی درستیز قاري فصیح الدین پاکستان ته سخت ګواښ کړی. لوی درستیز قاري فصیح الدین له پاکستان څخه غوښتي څو پر ډیورن کرښه نور د اغزن سیم له غځولو ډډه وکړي. نوموړي پاکستان ته په جدي توګه ویلي چې پر ډیورن کرښه څومره اغزن تار چې غځول شوی پر هماغه ځای ودروي او نور د دې تار له غځولو ډډه وکړي. او که پاکستان دې کار ته دوام ورکړي نو طالب ځواکونه به چې په خوله پاتې نشي او د پخوا په څیر به جدي اقدامات ترسره کړي چې مسؤلیت به د پاکستان په غاړه وي. هغه ویلي منو چې نظام مو نوی دی او یو شمېر مجبوریتونه لرو، خو دا په دې معنا نه ده چې ګاونډیان به زموږ په خاوره یرغل وکړي او زموږ خاوره لاندې کړي او موږ ورته وګورو. هغه همداراز ډیورن کرښې ته د بدري 314 ځانګړو ځواکونو استولو خبره هم وکړه. د سپوتنیک خبري اژانس په حواله د افغان پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین تر څرګندونو وروسته چې پاکستان د پر ډیورن کرښه د اغزن تار غځول ودروي، اسلامي امارت پر دې کرښې د بدري 314 قطعي ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب هم ګاونډیانو ته ګواښ وکړ چې که څوک افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د شومو موخو لپاره هر ډول اقدام وکړي نو د طالبانو د چټک او جدي غبرګون سره به مخ شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کوي چې دوی د جمهوریت هر ډول کړنه باطله اعلان کړي، نو که جمهوریت په ډیورن کرښه معامله هم کړې وي اوس باید دوی د هغه د مخنیوي هڅه وکړي او پاکستان ته دې په افغان خاوره د اغزن تار لګولو اجازه نه ورکوي.